عزیزانو یوازې روزي نیول یا ختم کول یا تراویح کول په خپل ځای ډېر لوی اجر دی. او دې سره سره به دا خیال هم ساتئ چې په دې روزه کې اسنه چې تاسو سره په خوا او په گاوند کې داسې خلک موسیږي چې داغي ماښام اذان په ټیم کې روزه ماته نه وستا خو د دنیا چارونه او چټنیانې او ګند بلا ټول وړي دي او هغې په تشو اوبو باندې روزه ماته کړي نو دا ستا څومره علاقه چې دا الله به ټوله په جهنم کې پیاچي. د دې وجې نه زیات خیال به دا هم ساتئ چې چېرته څوک په خپله علاقه کې بې چایو پاتې نشي، بې روزه ماتي پاتې نشي. دا به هم خیال ساتي. رؤیت هلال کمیټي به ځان نه جوړوي چې په کراچۍ کې پاس پاسمان کې په پلازو کې ناستی او په پنځمه شپه اعلان وکړو چې میاشت ښکاره نه شوه. ما ته خلق وې دا څه چل دی، ما وې خبره دا ده د پښتو یو شعر دی و یو زخم نه دی چې به جوړ شي، یو زخم نه دی چې به جوړ شي، هزار زخمونه مې په زړه دي مړ به شمه. یو غمی په پاکستان کې خو سړی به د هغې علاج هم وکړي او چې ټول ملک غم دی نو د علاج به د څه شي کوي. عزیزانو تاسو ولیدل چې الله رؤیت هلال کمیټي سره د حکومت پاکستان او سره د هغې عوامو خدای په شرمونو و شرمول، په شرمونو و شرمول. خدا هغه ذلیل او رذیل خلق دی چې هر کال شرمیږي خو دوی په څه نه شرمیږي، هر کال شرمیږي او شرمېدلی به په څه و شرمیږي. او ډمه په څه شرمیږي؟ ډمه که ته ډمې ته ډمه ووایې نو هغه خو شرمیږي نه، او ډمه ده که نه. نو زمونږ مثال د ډمې دی، شرمېدل به په څه و شرمیږي. او بیا دا دومره ذلیل خلق دی چې کال 12 میاشتې به د حکومت نه خپي او چې په دغه ورځ زمونږ خبره راشي منځ کې وروره حکومت اعلان نه دی کړی نو څنګه روزه ونیسو؟ بیا د مور دویم میړه حکومت شي. نو بس خبره دا ده چې ما هغه شپه ووی چې والله العظیم چې وځه مې حلال کې وځه او ما ته یو شی حق ښکاره شي په ورډزوالي به مې که دنیا ورانېږي او که ودانېږي. تو بیا میں ورتا ہوئی کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. یو خدای چې زما مرګري او ټوله خدای می برخلافي ما ته اس پروا نشته. عزیزانو په دغه شپه د پیر په شپه باندې سورلس گوانو سورلس
سورلسو گوانو چشمدید گواہی وکړه چې موږ میاشت لیدلې ده. سلور پکې د دې سیول کوارټرو اکسیانانو، درې د ریګیو، شپږ د بنو، یو د بل ځای، سورلس ګوان. اوس که ایمان درکیوي ایمان او غیرت درکیوي، ما د سورلسو ګوانو په خوله باندې روجه کړې ده. نو روجه کول ډېر لوی کار دی او که د یو سړي ځان ختمېده لوی کار دی. تاسو وایي ګونګیان کېږئ ما؟ تاسو ټول هم دغسې یئ، لرې کېږئ والله چې په سترګو مې بد لګئ، په سترګو. یعنی روجه نیول دومره ګران کار نه دی لکه د یو سړي ځان پانسي کړی شي. دا ډېر ګران کار دی. که تاسو پاکستانیانو کې ایمان وي او غیرت درکې وي، نو ما د 1400 کسانو په خوله باندې روجه کړې ده او ششنجج د 2 کسانو په گواہی باندې په سړي د 500 حکم وکړي کنه او پانسی کی کنا، زوړندی کی کنا، مړی کور ته راوړي کنا. تاسو خو د ششنجج نامه بیا د سوالې کې غیرت درکې او ورشي ججای ته ورته دا فیصله دی غلطه کړې ده، د 2 کسانو په گواہی دي څنګه سړی امر کو داسې ورته وایي کنه. که تاسو کې ایمان ته خو کچرو ته نږدې ورتېر شه چې سټ به دې د خپونه مخکې سوځي او خپې به دې د سټ نه مخکې سوځي، یو ټکار به یو ستا دا سټ وي او ګیره به دې چولای چولای کې او منډې به وایي. ته خو کړه تو که دې ملیانو ته ووایه، تاسو خو ټټو کوئ ټټ هغه ځای کې چې د 2 کسانو په ګواهي دي څنګه سړی مړ کو، ټټ خو هلته وکړه. خو پوهېږې چې دلته مې دا د سټ رګ څوک نشي والی، نو ځکه دې د ځان نه پړانګ جوړ کو. شیخ صاحب تم په کلي کې کښېنې مړه چا لیدلې ده، حتی روجه یې خرابه، نو خوله کې غاښونه نه ګیره یې داسې خولې ته یو هغه ورځ ویلې بله ورځ او چې غوپ شو په دې خوله کې مې داسې ویل ورګه چې درته وښیم زه تا ته چلو ښیم. دا خو د خسیانو راج دی او د خسیانو ملک دی او د خسیانو دنیا ده. زه ویم چې سبا روجه ده، ته روجه مه که چې زه تا 1 ګنټه ځوړند کم چې ستا عمر وي چې ته بیا ونه وایې چې روجه ده او که روجه نه ده. 1 ګنټه دې ځوړندوم په دې کابل کې چې حکومت ټیټو او سختو چا ټت کولی شو. روجه ده روجه ده. عرب دنیا کې وګوره اوقاف منسټري اعلان وکړي چې سبا روجه ده، بس روجه ده، سبا اختر ده اختر ده. دلته خو هر د ګډې دوی آزاد دی، هر سړی ځان نه د قاضي صاحب او د مفتی صاحب زوی جوړ کړی دی. اوس دې رویت هلال والا کې قسم اوس ته ماته وایي شیعاګان پکې دي، وابیان پکې دي، بریلیان پکې دي، دیوبندیان پکې دي، اهل حدیث پکې دي. دا 15 واړه سیزونه په مرتبان کې را جمع کړي دي، نو دا غوی اتفاق راځي راځي کور مران شه دلته محبت خان جماعت ته راغلي او مليان خپلو کې ونخته په پرځونو یو مولا یو څه بل مولا بل څه بل مولا بل څه په خپلو کې ټسو مار سره جوړ پرځونه شروع کړ. بیا د بلوچستان حکومت داغي میاشت لیدلې و دې هلال کمیټي سره خبرې وکړې، دوی ونه منله. زه ګوایم
ما د شپې په 1 بجه ور سره خبرې کړې دي او ما ته ویل چې یہ صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے ہیں صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے میں ورته روزے تو صوبہ سرحد کے لوگ رکھتے ہیں اٹکو پار تو رمضان کا مہینہ چڑھتا ہی نہیں ہے اور ٹیلی فون میں بند کو ما ور سره کړی نو تاسو وایي چې الله پاک دې پغبر ګسترګو هغه خلق وړاندې کی چې د 14 کسانو په شهادت د علماو په مخ کې مولانا عبداللطیف صاحب غوندې سړی پکې ناستو چې په صوبه سرحد کې په مولا دنیا کې داغه غوندې عالم وخایي صوبه سرحد کې دا ټول مولیان را جمع کوي ټول دا ما غوندې کوڅاډب پکې دا ټول را جمع کوي او د مولوی عبداللطیف صاحب غوندې مولا وخایي چې 14 ګوان شو ما ورته وکته مال مولوی صاحب څنګه چل دی محتل برادره اسمان کې علت یادای او چې علت وی دی یو سړي شهادتم کافی دی اوس خو 14 سونه تصل ورانه کې ما بیا په تحقیق کول مالدا دلا قوم ما ته معلوم دی یو کس پګوي کلیئر کٹ آرڈر دے د رؤیت ہلال کمیٹی تصور په اسلام کې نشته تصور دا یو ډونګ مچاو کړي حکومت دې د پاره چې هغه د اسلام امرا وستو رؤیت هلال کمیټي م جوړه کړ دا د اسلام رؤیت هلال کمیټي زمونږ د ویر د پاره جوړه اوس په ایمان وای دو وګورئ تاسو کې چې مړې وشي څوک لمبای دا چا ویلې تاو چا ویلې مولا علم تم رګمال کړه غوندې نو مولیان د خوښ نه دي تکانه ته خو وګورئ مولا علم بیت کپن والا سو ګنډي مولا جنازه مولا کې مړه پالان دي چې ورکی دي مولا صاحب راشه وېس پارا اوس مولا خدای خبر چې لاندې څنګه سپاري پته نه لګي تاسو په ایمان وای چې کوم سړی غور مولای د رؤیت هلال کمیټي چیرمن او په پلازا کې ناست یو ټلیفون ورته پروت هغه ته به ته وایې چې راشه دا زما مړی ولمبوه ها وبه ویلی شي تصور نشي سر مولا ته به ته څنګه ووایې چې راشه زما مړی ولمبوه دین ترغه پوری دینو چې په زور جماعت کې وو په زاړه پوزي وو په زاړه ځای کې د ناستې وو دین ترغه پوری دین چې څو وخت کې اهل دین پلازو تلاړ لس او شل چتونو ته وختل الته دین ختم شو الته دین نه دی ا دنیا شو دنیا او دین متضادین سيزونه دي دا دوړه یو ځای کې نه جمع کی دا متضادین تر اوسه پورې چې دا دین را ټول دی او د حي علی الصلاح حي علی الفلاح आवाज اوري دا د غربت او د غریبۍ وجه ده کما میلا پلازو تشوا دا حي علی الصلاح حي علی الفلاح بم ختم شي تاسو خیال راغی
همیشه د پاره خدمت د دین غریبی خېټې کړي اوږي خېټې کړي. تاسو وګورئ مونږ چې طالبان ما نه یادېږي چې مونږ به غرمه یا ماښام په مړه خېټه روټۍ خوړه، نه یادېږي. خو سړه به مو خوړه او مدرسې ته بتلو. نو خدای مليان کړو او پوی کړو په خپل دین. اوس چې خبره د تودې روټۍ او د غوړې خوروا ده، خپه نشي اوس څوک ملا کېږي نه، د سکول ماسټرګۍ ته جوړېږي ملا کېږي نه. قاضي او سلم او صدرا او میبزي او میر زاید ملا جلال دې ولونکې په دې فارغ شداو کې نه پیدا کېږي. دا یاد لرئ. ورځ مې یو طالب ته ته دوره کې څه کال وی مال مسلم ثبوت ته ویلې ده ویلې نه سلم دی ویلې ده ایو ویل ما ویلې دي مال دا دواړه چالي کلی دي. ول مصنف خو خوا کرا ته پته اندازه کوي. یو کتاب زویم او ما ته دام پته نشته چې دا کتاب والا سوکو زمولا شم. اوس ما چې کوم کتابونه ویلي دي زه درته د یو مصنف تاریخ خیم. تاریخ دا سوکو کم ځای پیدا و کم ځای لوی شوی و کم ځای سبق ویلی و کم ځای ته تللی و. دا ګران کار. عزیزانو عرض می داو چې علم پاتې شو. حکومت مونږ ته د ونډې اچولو عادت راکو. ونډه پیژنئ؟ ونډه نه خو ته چې کړي څنګه خپويږي نه خو پیژنئ. ونډه د بوسو د کلو او د بوري او چې لا پکې خوند دپاره پوندانه م واچئ. کومه میخه غوا چې په ونډه عادت شي او په ونډه پی را پرېدل شروع کی هغه میخه بیا بې ونډې یا هغه غوا بې ونډې پی را پرېږدي. تاسو د کلو خلک خدا پوهېږي که نه چې بچی مړي کومه میخه غوا چې په ونډه پی را پرېدل شروع کی بې ونډې پی نه را پرېږدي. عزیزانو د پاکستان حکومت لویه مهرباني دا وکړه چې مونږ ملیانې په ونډو عادت کړو. د اوقافو هر وزیر چې جوړیږي هغه کار بل نه سوا د ملیانو ته د ونډو کولو نه. ته به ملیانو له ونډه کې نو هغه ونډو کې یو رویت هلال هم وه. یو رویت زه به څنګه د هغه رویت هلال په خوله باندې اعتبار کوم چې پاکستان کې 4 صوبې دي او 4 واړه رونه دي خپلو کې، که سندھ دی که پنجاب دی که بلوچستان دی که صوبه سرحد دی. زمونږ دا ایمان دی چې دا ټول رونه دي د یو اولاد آدم دی. ٹھیک ده؟ لیکن کله نه چې رویت هلال جوړه ده په تاریخ کې د صوبه سرحد په شهادت هغې نه روجه کړې ده او نه اختر کړې. داسې رویت هلال له شرم نه دی پکار. دا زمونږ رویتې چې پکې ناست دي د ده دې خدای کور وران کړي. ما ته خو دې ووایي دوی که نه چې ته د رویت هلال کمیټۍ ممبر شه چې دا خوله یې ماتوم که نه. مونږ وریته ناست یو ورور هغه د ماشکي رونه د جاز ټیکټ ته څوک ټینګېدی شي
د کراچۍ د پلازې هغه خو بسکټو ته څوک ټینګېدی شي. بیا ټیا ډیا پېژنئ؟ ټیا ډیا دا چې دا روایت هلال کمیټۍ ممبر ته وایي چې دا ټیا ډیا پکې دا څه ته وایي؟ ټیا ډیا ایا مشکیو ډولکي ته به ګډېده، زامن ورته ګډ نه شي کینی وجنو دي ول بچیا نه ګډې ولې په غاړه ناست مشک ډکې د ډولکی आवाज اورېدلې نه ګډېږم ز زامنو منی کړې ما چې بیا یو سات تیر شو نه ګډېږم په دې ډولکی کې که خیالو کې کله مست غوندې تار شروع کی خو چې مست تار شروع کړ دغه ډولکی په ځمکه راوښتو مړه د چاپلار خو بده ته ټینګ شي مشک وغورځول او ډولکی ته په ګډېدو شروع شو. نورور در اوی جاز ټیکټ ته ټی ډی ته د کراچۍ د پلازې هغه بسکټو ته به د چاپلار خو ټینګ شي او بیا مونږ چې ازلی وږي مونږ خو بالکل نه شو ټینګېدی. قربان د هغه علماو نه چې چا دا دین تر مونږه پورې په اوږې خېټه را رسولی، قربان د هغه علماو نه چې د 300 کالو نه په پېښور کې واحد جماعت د قاسم علي خان دی چې همیشه د حق فیصلې د دې جماعت نه کی. واحد جماعت مولانا عبدالحکیمو، مفتی عبدالرحیم پوپلزیو، مولانا عبدالقیوم پوپلزیو، دا هغه خلقو چې و به وږي او شمله به نه ټیټېده. انګریز نو خرید کړي او نه په 45 کال کې پاکستان خرید کړي دي. دا هغه علماو دا سې ډېر روټي خلاص را پاسې دي دي اوسې کمیټای جوړې کړي دي او صاحب روایت هلال جوړ کړي دي. نه مونږ کې کایمانی چې ترسو قاسم علي خان جماعت ژوندې او د مفتی عبدالقیوم په خاندان کې سړی ژوندې ان شاء الله فیصله بم په دې جماعت کې کی. غازی جماعت او نر جماعت د انګریزانو مقابله کون کې جماعت او د پیرنګیانو د دې پرکټو مقابله کون کې جماعت واحد په صوبه سرحد کې دا دی. عزیزانو روزه ټیک د اتوا د پیر په ورځ صحیح روزه وا، بیا هم د چهارشنبه په شپه میاشت ولیدا ټولو ولیدا ا د لومبای شپه وا په صدر کې وی یو وادي وي چې راشه یو ګوره یرونو قیامت نږدې شو د لومبای شپې ته وګوره د میاشتې ته وګوره د لومبای شپې د میاشت ته وګوره قیامت شو ویلې غټه ده. نو د چهارشنبې په شپه مو ولیدا او 14 ګوانو ماته د پیر په شپه ګوایي کړې وه. نو چا چې د پیر روزه خوړلې ده اب ټیک بیا قضایي راوړی او کدا فتوا چاته رسېدلې وه او بیا یې روزه نه نیولې د پیر د ورځې هغه به قضایي نه کفاره ورکوئ یا به 2 میاشتې روزې نیسئ یا به شپېتو مسکینانو له روټۍ ورکوئ. چاته چې دا شرعي حکم رسېدلی دی او بیا یې نه دی منلی.